د کائنات ربا و می بخا ستل دربار بل دربار نلرم. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو دا پیسې به تاسو ګورئ، دا د چا دپاره موږ راټولې کړي دي. دا د هغې مور دپاره چې هیڅ چا یې غږ نه اورېدو. دا د هغې مور دپاره چې خپلو ګاونډیانو سره هیڅ کومک نه دی کړی تر اوسه پورې. که ورسره کړی هم وي هغه به د ماښام ډوډۍ وي چې لا دې ژوند په کولو کومک نه دی ورسره شوی. لیدونکو د دې مور زنګونه تر موږه راغلل، وی دردولو، خفه یې کړو، بالاخره د دوی غږ مو له تاسو شریک کړو. د هغو با احساس ورونو برکت و چې دې مور باندې زړه درد کړی و او دغه پیسې ورته رالېږلې، ځینې خوراکي مواد د هغه دي، دا به ټول مور ته سپارو. موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دوی سره موږ د خوراکي موادو کومک هم کړی دی چې اوړه دي، وریجې دي، غوړي دي، رخافزه ده، سوډه ده، بادرنګ دي، الوګان دي، پیاز دي، بانجان دي، شنه سبزي ده، ټینډې دي، بره ده، شین چای، تور چای، ډبلي او ترخه او مالګه، خجیرې، سمیو، لوبیا او همدغسې مالګه. دا د کور اولیه ضرورتونه دي چې دوی ورته ضرورت درلودو، کور کې څه نه لرل. لیدونکو دا د هغې ویډیو برکات و چې موږ د دې مور غږ له تاسو شریک کړی و او بیا د تاسو مهرباني وه چې دغې مور سره مو همکاري کړې وه. مور یې بیا هم ستړې مه شي. خدای مو د کاني وکړي، خدای مو د وچلوي. امین. دا کونډه مور ده، دې ته المسیح هم یتیمان ورپاتې دي. زوی دې بېدرکه شوی ورک دی؟ نشته دی، نشته. یو کال نه یو کال یې وښیه چې ورک. باور وکړه لیدونکو چې موږ مجبور نه شو، هېڅ موږ ویډیو نه ده کړي. مجبور یو د ولس درد، د ولس چیغې تر موږ رارسېږي، موږ یې تر تاسې در رسوو. راځه زموږ په دغه ولس باندې یو غیبي رحم وکړئ چې هېڅ خریه بنسټ په افغانستان کې نه وي، بلکې وي خو چې نورو دپاره کار کوو، نه د افغانستان دپاره، نورو هېوادو دپاره کار کوو، هلته کومکونه مرستې کوو. زموږ ټول هېواد باید په خپله خو باندې ولاړ وي او خپله کار یې جوړ وي. موږ اړ نه وو چې راشو دغه د اوس ماښام روژه ماتي منځ د مازدیګره، نو که چېرته دغه ستونزې مشکلاتونه موږ مو چېرته په کور کې ناست وی، ارام به ناست وی، خو د دوی درد، د دوی چیغې موږ نه پرېږدي تر دغه ځایه مو رسوي چې دا یوه غرنۍ صحنه ده، لرې ساحه ده. شاید موږ روژه ماتی ورسوو یا هم نه رسوو، کورنه لاره کې شاید وکړو. ښه مورې، تر اوسه پورې ګاونډیانو کومک کړی؟ نشته ورکه هېچا کومک. خارج نه چا کومک کړی در سره؟ هېچا نه. د دومره مرستې تر اوسه تاسې غږ چا اورېدلی دی؟ نه نه نه. له دې نه معلومېږي چې خریه بنسټونه هغه چاته رسیدګي کوي چې بغیر د الله نه وتلي بل هېڅوک هم دوی نه لري. چې څوک موټر لري، چې څوک کترو کې هغو ته خلک ورکوي، موږ ته یې نه ورکوي. دا هغه خلک دي چې موږ راځو، د دوی درد، د دوی چیغې، د دوی فریادونه تاسې هم پرې دردوو، زه هم پرې دردوو. را دې زه په وطن باندې رحم وکړي. د دوی سره جمله کومک چې شوی و 40,000 افغانۍ و چې 8,000 موږ دغه مواد ورته راوړل او 2,000 افغانۍ به نغدې ورته سپارو. په دې کې یو ورور و حاجي صاحب چې ما ته یې ویلي هم و که ته ما سره نږدې وای په کوتک مې وهلی. نو ما ورته وخندل، ما یې که تا درد د تا دغه د زړه بړاس ما باندې ووځي 2 کوتکه مې ووهه، پروا نه کوي. وایي ته دومره دردمنې ویډیوګانې کوي چې موږ هره وخت ژړوي. حاجي صاحب که ته دا حالات په خپلو سترګو دلته وګورئ، یوه کونډې مور، د یوې کونډې خور، د یوه یتیم سلګۍ چې ته په خپله وګورئ، حتما انسان دردېږي چې مسلمان وي او انسان وي، بیا په انسانانو باندې حتما زړه دردېږي. باور وکړه د زړه درد نه اخته یو، په دا وطن په دا کونډې یتیمان نه مو زړه درد کوي. کنې موږ هم شي ته آرام ژوند کړی او زندګي به مو کړې وه، خو د وطن درد، د کونډې یتیمانو درد اوس پکې اخته یو. ده موږ سره 100,000 افغانۍ همکاري کړې وه، ځانګړې مننه ترې کومه. کور دې ودان صاحب، کور دې ودان صاحب. بیا راته ویلي چې یو نوم واخله، ما نه اوس نوم لیا ده وتلی، یو خورکۍ نوم یې راته ښودلی، یو ماشومه وړه خورکۍ وه، الیا په نوم وه که احلیا په نوم وه، چې په نوم وه داسې. خو انشاءالله دا به پوه شوی وي. 100,000 افغانۍ کومک په دې کې د تاسو دی. باقي کومک نورو وروڼو خویندو کړی تر دغه ویډیو پورې چې موږ دغه ویډیو جوړوو، شاید د دې نه وروسته هم ځینې وروڼه کومکونه مرستې وکړي. 2,000 افغانۍ زه ورته سپارم ورته. ته که زما مل نشي نو الهي زه بل کوم غم خوار نه لرم، الهي زه بل کوم غم خوار نه لرم د کائناتو. ښه مورې، دا دې 2,000 افغانۍ راواخله. لیدونکو دغه ستاسو ټول امانتونه ورته ورسېدل مورکۍ ته
الله دې پوره پوره اجرونه درکړي. امین امین. خدای مو دا کامیاب کړي. امین. خدای مو د ظالمانو نه وساتي. خدای مو د هرې بلو نه وساتي. امین. تاسې مور څومره خوشحاله یې ورته؟ ډېره ورته خوشحاله یم. په دا ژوند کې چا سره مرسته نه ده سره کړې راکړه. ټول ژوند کې مرسته نه ده شوې؟ نه ده سره هېڅ دلته کې ولسوال و اخو یو اوس مړ د خدای د جنتونه ورکړي. یې خو سره کړې وای بجي وړۍ روکړي وو بشکای غیړي روکړي وو داسې لږ لږ د میکروني دا شیونه روکړي بیا چا نه ده سره کړې. یوه مهمه خبره چې ما ته د مرکۍ د کوله ما ته رایاد شوله وایي هغه نفر چې ما سره همکاري کړې اوس په حق رسېدلی مړ دی. یو ورځ موږ تاسې هم نه وو په دغه نړۍ کې خو د هر څه به ولس ته پاتې وي د خلکو ته به پاتې وي لکه دغه ولسوالو د وخت ولسوالو مرستې کړي دي همکاري کړي ټیمانو سره یې مرسته وکړه. الله دې اجرونه ورکړي. بس اجرونه د خدای ورکړي. 2 میاشتې منځ کې نه وکړي تېرې خدای د سات مارو ولي تو غونته سړی و لکه د تکسي ځوان کس مور یې موږ مړ کېږو. بس الله دې د کامیاب کې خدای دې د بچیو غم وساتي. خدای دې تو ظالمانو نه وساتي. امین. بس دای موږ د ته دعاګانې دي چې خورو چې کوی تاسو ته به دعا کوو. امین. هغه خلکو ته دعاګانې کوه چې کومکونه مرستې کړي دي. موږ یوازې یو پول یوه لاره یو تاسو سره وصل کوو ستاسو غږ تر خلکو رسوو. موږ مرسته تاسې غږ والا خدای د تاسې سره مرسته. امین. لیدونکو بیا هم وایم ژوند لنډ دی. راځئ چې د خپل ژوند نه د خپل وخت نه ښه استفاده وکړو د کونډو یتیمانو لاسنیوی وکړو. په وطن کې مو غربت تر اخري حده رسېدلی دی نو تر ټولو بهترین وخت هم دغه دی چې خپل ولس ته لاس ورکړو. دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. پکړو بدو بتوبه وباسم لتوبې پرتا بللار